In the name of Almighty Allah, most compassionate and most merciful, which means Bismillahir Rahmanir Rahim. Hello everyone, welcome to our channel, Samoon Learning Academy. I hope everyone is fine and fit. Today I would like to teach you vocabulary. It is called 4,000 essential words. So first you can download it from Play Store, and you have to write the name of this vocabulary. You have to write in a search 4,000 essential words. Number 1. سلامونه نیکی هیلی خراغلاس درته وایم. غواړم چې تاسو ته د 4000 غوره لغتونو د درس لړۍ پیل کړم. د دې لپاره چې تاسو دغه کتاب ځان سره ولرئ، نو په پلی سټور کې به 4000 essential English words ولیکئ او دا به ډاونلوډ کړئ. بیا به تاسو ته دلته په سکرین باندې راځي. چې کله در سره دا انسټال شو نو دا به تاسو په دې کلیک وکړئ. دې کې ښه والی دا دی چې دې کې کامن ورډز دي چې ډېر زیات استعمالیږي، یعنی ډېر بهترین لغتونه دې کې راټول شوي، او ښه والی دا دی چې تلفظ هم ورسره دی. همداشان د دې لغتونو مطابق کیسه هم شته. ګوره یونټ 1 کې وګوره د لاین in the rabbit. تاسو کولی شئ چې د دې ورډز اخیره کې سټوري وګورئ. the lion in the rabbit. ګوره په دې سره تاسو کولی شئ چې دا سټوري واورئ، لسننګ مو هم ورسره کوي کیږي. او همداشان کوم ورډز چې بره دي هغه به انشاءالله موږ پښتو کې مینینګ د دې کوو، معنا به کوو، او بیا به تاسو دلته جملو کې هم استعمالوئ. نو چې کله جملو کې استعمال شو نو هغه بیا ستاسو د یاده نه وځي. راځو موږ لومړي لغت ته. 15 لغتونه به موږ هره ورځ ویو. the first one is afraid. afraid چې دی adjective دی، صفت دی. د afraid معنا د ویرېدل. when someone is afraid they feel fear. وایي کله چې سړی ډاریږي نو د ویرې احساس کوي. fear means ویره یا احساس. example ته وګورئ. the woman was afraid of what she saw. ښځې چې څه لیدلي وو له هغې ډارېدلې وه. word number 2 is agree. دویم لغت چې دی agree دی. د agree معنا ده موافق کېدل. دا یو فعل دی او معنا یې ده هو ویل. to agree is to say yes or to think the same way. یو چا سره په یو خبره باندې هوکړه کول. example ته وګورئ. student number 1 به وایي the food is very good in that restaurant. student number 2 به ولې څه وایي B number. I agree with you. زه تا سره موافق یم. word number 3 angry. what does angry mean? angry means غصه. it is an adjective. دا یو صفت دی. it means غصه. when someone is angry they may want to speak loudly or fight. وایي کله چې څوک غصه وي نو خبرې په تیزه کوي، خبرې په لوړ اواز کوي او یا جنګ کوي. example ته راشئ. she didn't do her homework so her father is angry. هغې خپله کورنۍ دنده نه وه ترسره کړې ځکه د هغې پلار غصه دی. word number 4 is arrive. arrive means رسیدل. دا یو فعل دی، verb دی. arrive. د arrive معنا ده رسیدل. example ته راشئ. the bus always arrive at the corner of my street at 4 o'clock. همیش د پاره بس زموږ د کوڅې کونج ته په 4 بجې را رسیږي. word number 5 is attack. attack. attack means حمله کول یا برید کول. دا یو فعل دی. example ته راشئ. the man with the sword attacked the other man first. توره لرونکي سړي په هغه بل سړي باندې لومړی برید وکړ. دوستانو دا و زموږ د نن ورځې درس. تر یوې بلې ویډیو پورې مو په لوی رب سپارم. خو که چېرته مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو دا ویکیبلري ورډز چې کوم دي روزانه به موږ دا وایو. نو که تاسې چېرته چینل سبسکرایب کړئ نو تاسو ته به زموږ روزمره words with meaning and also with explanation دا به تاسو ته